نبی صلی الله علیه وسلم یو صحیح روایت کې فرمایلی دي المؤمن اکرم حرمتا من الكعبه، قسم په الله د مؤمن حرمت، د مؤمن عزت، د مؤمن احترام د کعبې نم ډیر زیات دی. نبی صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع په موقع باندې په اخرنی حج کې د صحابو په وړاندې باندې د تاکید او د ټینګار په تور باندې فرمایلی صحابو زه د تاسو نه تپوس کوم په عرفات باندې ولاړو حجۃ الوداع او حج اکبر د جمعې ورځ وا قیمتي او ډیر ناشنا وخت او حالت الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د څه فرمایي تاسو نه تپوس کوم ايو یومکم هذا دا نن کوم ورځ ده اغي ویلې دا ډیر عزتمند ورځ ده د حج اکبر د جمعې ورځ ده به ویلې چې ايو شهرکم هذا دا موږ تاسو به دې میش کې چې اوس لګیو او دا حج کوو دا کومه میشته دی ویل یا رسول الله دا عزتمند میشته ډیر د تعظیم ول چې دا میش د ذل حجې ده به ویلې و ايو بلدکم هذا دا موږ تاسو په کومه علاقه کې او په کوم بلد کې او په کومه هاریه کې اغي ویل یا رسول الله بلد الله الحرام دا الله عزتمند دی په مقدس مکه باندې د ټولنا مبارک دی دا مکه بیت الله من خو دې ذکیو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلیات ساتي څنګه تاسو د عرفه د الله د کور د بیت الله د بلد حرام د دې جمعې د ورځې د حج اکبر حرمت او د دې تعظیم تاسو ته معلوم دی او تاسو په ځینو کې دی یاد ساتي وان اعراضکم واموالکم تاسو مالونه تاسو اعراض وان دماءکم روایت په مختلفو تعبیراتو باندې خودسم دي چې وان دماءکم واعراضکم واموالکم حرام علیکم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا تاسو په خپل مابینس کې په یو بل باندې دا تاسو وینا تاسو جان او مال تاسو عزت او ابرو او ناموس د حرام دي د بل مسلمان بنا داغه جان مال داغه عزت او ابرو او ناموس او داغه مال د قابل قدر د عزتمن او د قدر او د احترام لایق او ور دي لکه څنګه چې دا مکه او څنګه چې دا زی او دا ورځ او دا موقع دا ټیم د دې څنګه عزت دی بلکې د دینم د مسلمان عزت هغه ډیر زیات دی. نبی صلی الله علیه وسلم یو صحیح روایت کې فرمایلی دي المؤمن اکرم حرمتا من الكعبه، قسم په الله د مؤمن حرمت، د مؤمن عزت، د مؤمن احترام د کعبې نم ډیر زیات دی. تاسو روایت ته ګوره المؤمن اکرم حرمتا من الكعبه، د مؤمن مسلمان چې کلمه وي داغه عزت داغه احترام داغه چې کوم دی هغه مقام دا د کعبه د بیت الله نم زیات دی. نبی صلی الله علیه وسلم په کعبه کې طواف کو عبد الله بن عمر ویزو په شاته او پسیومه وایزان سره د سی ویلي د کعبه ته خطاب کو وان رسول الله صلی الله علیه وسلم یطوف بالبیت، پیغمبر د بیت الله نه د کعبه نه طواف کو دا ویلي چې ما اطيبکی وما اطيب ريحکی وما عظمتکی وما اعظم حرمتکی. بیت الله ته ویلي ته څومره مبارک دی، ته د الله کور ستا څومره شرافت او عزت دی، ستانه څومره خوشبوئی روانه ده. دی ویلي والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن اعظم من حرمتك ماله ودمه. زما دي د اغزاد په د هغه ذات باندې مې قسم وي چې د چا په لاس کې او د چا په اختیار کې د محمد علیه الصلاۃ والسلام روح دی او دغه زندگی ده، په هغه ذات مې قسم وي چې د یو مؤمن عزت چې دی دغه مال او دغه جان او دغه وینه یې کعبه ستانم زیات عزتمند ده. زما عزتمند مونږ چې کله د کعبه نو مخلوي کعبه شریفه کله چې د بیت الله تذکرہ کوي البلد الحرام او عزتمن کور ټیک دا د سیویل پکار دی خو چې یو مؤمن تذکرہ مونږ کله کو یو مؤمن ته چې आवाज کو چې پلانی راشه یو مؤمن چې زما استاد مجلس نه لاړ شو زما استاد نه پاتې روان شي بیا مو ته دغه تذکرہ څنګه کو بیا مو ته دغه باندې تفسیره څنګه کو بیا مو ته دغه چې کوم دی خبره څنګه کو. حال دا دی چې د کعبه نه دغه عزت ډیر زیات دی، دغه د جان او د مال د کعبه سره خو کعبه شریفه وي او د بیت الله سره بیت الله الحرام وي او مؤمن پسې چې کوم دی به غیبت کې هغه پسې مسخره کې هغه پسې شخند او ملند کې دغه توهین او اهانت او دغه سپکاوي کې زما عزتمندو
دا که یو سړی د اسې د کعبې دغه کوي تعظیم کوي او د مؤمن بېعزتي کوي والله العظیم قسم په الله چې دا په دې دغه کې د دې تعظیم په دعوه کې دروغجن دی او نه چې الله سبحانه وتعالی دا قبلوي دی وجنا د مؤمن جان چې دی نو دا ډېر قیمتي دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لزوال الدنیا جميعا اهون على الله من قتل رجل مسلم کدا تمام دنیا ورانه شي رب العالمین په دومره نه خفه کیږي اسمان وران کا زمکه ورانه کا کدا دی وران کا بدی رب العالمین دومره نه خفه کیږي لکه دی مؤمن مسلمان په وینه تویولو باندې دی مؤمن مسلمان په وجنه باندې دی مؤمن مسلمان په ضربه ورکولو باندې فدې چې الله سبحانه وتعالى څومره خفه کیږي لو ان اهل السماء واهل الارض اشتركوا في دم امرئ مسلم کدا تمام اسمان او زمکا او دا د اسمان ول جبرائیل او میکائیل او ملائکی د انسانانو سره شریک شو او دې په شریک باندې یو مسلمان قتل کو الله سبحانه وتعالى وی لاكبهم الله عز وجل في النار دا ټول والله په اور کې واچي زما عزت مند دی یو مؤمن دومره عزت دی د دې خبرې ته وګوره صحیح حدیث کې راغلی دی چې الله سبحانه وتعالی کله اسرافیل ته امر کوي چې شپېلې وخت چې دا نظام ثوران شي او قیامت قائم شي دی کې مسلمان به وي الله الله صرف کلمه به وي الله سبحانه وتعالی به اسرافیل ته صبر وکا صرف د یو مسلمان د الله ویلو د وجنه د سبحان الله ویلو د وجنه قیامت به تلويخ کاله هیڅ شاته لار شي رب العالمین دې مؤمن ته دومره زما عزت پند صبر کوي دا ټول نظام د په وجه باندې روان دی د دې وجنه صحیح حدیث کې راغلی دی من استطاع منکم کسو پتا سکی وس او طاقت لري الله يحول بينه وبين الجنه ملء كف من دم امرئ مسلم اي يحرقه كما يذبح دجاجه کيو سره دا غواړي چې زما د جنت په مابینس کې یو ویشته زی فاتې نشي او زه عمده سي ور داخل شم وای متو یو اینه د مسلمان دومره متو یو ول کسره چې یو چرګ زبا کې ولالي کې او داغینه څومره اینه لاړ شي که دومره اینه د مسلمان وی صلی الله او دغه رنګ داغه د بدن یا ساته وكلما تعرض لباب من ابواب الجنه حال الله بينه وبينه د چې کله جنت ته داخليږي نو دا مسلمان د نور اعمال د وجنه د حج او د عمره د وجنه د صدقې د وجنه د مونږ او د روزي د وجنه د چې جنت ته ورنږدې کیږي الله سبحانه وتعالى به تغمینه مخه تکي چې هغه د مسلمان استلوا د هغه چرګ د وینې په مقدار باندې دا به جنت ته نفريدي زما عزت پوند دا څومره عظیمه خبره ده د دې خاطر باندې کوم عجبا آشنا خبره ده دا میش زما عزت مندو دا د عزت میشته دا د احترام میشته دغه د مسلمان جان مال ته تحفظ حاصل وي دا میش راشي زمونږ استاد په ملک او په علاقو کې او په پاکستان کې او په پیښور کې او په نورو ملکونو کې کوم د دنګ فساد او جنگونه او وشتل او وجل او دماکی او یو بل وینه تویول دایسه شروع شي زما عزت مند تاسو د دې میشته دی پیغام ته وګورئ دا نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره چاته فرمایلی دا چې ان اعراضکم وان اموالکم ودماءکم حرام علیکم دا تاسو وینا دا تاسو عزت او ناموس او برو دغه رنګ دا تاسو مال په یو بل حرام دی زما عزت مند دای چاته ویلی دی پیغمبر دا خبره چاته فرمایلی موت ته دی امت ته دا خبره معلومه نه دي کومه تاسو ته معلومه موږ تاسو په دې باندې څومره عمل کړي او بیا د پیغمبر د محبت او د عشق غړي دعوی کول او دغه رنګ چې کوم د ختم نبوت په نوم باندې غړي چاندې کول او هغه باندې چوکونه بندول او ځان ته عاشق رسول ول او د مسلمان وین راته د سیم نخکاره کیږي او د مسلمان په غیبت باندې خو الله خوان دخلو قسم په الله چې د کاوی په لای راته پرتی او دوه کسان په هغه باندې د مسلمان غیبت ونکي خوند او مزول نه ور کوي او به وی کعبه شریفه او بیت الله الحرام او مسلمان او اسلام زما عزت مند دي خبرو ته سوچ پکار دي الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر د درې خبرې ذکر کړې چې جان ته تحفظ او مال ته تحفظ او د رنګي وینې ته تحفظ او د انسان د مسلمان عرض او دغه عزت او ناموس ته تحفظ دا هر مسلمان بنیادی حق دی دا به هر مسلمان ته د حق حاصل وي په هر مسلمان باندې لازم ده چې د بل مسلمان د دې درو خبرو خیال وساتي زما عزت مند تاسو موږ تاسو د اسلامي اجتماعي ټولنې د اسلامي معاشري په شریکه باندې د جون تیرولو بنیاد په دې خبره باندې چې کله په کومه معاشره کې زما عزتمند ګناونه چې کم دی ډیر وي اول ته جنگ او جدال او جګړې او دغه رنګ مذهبي او سیاسي منافرت
او د یو بل چې کوم دی وجنه د یو بل وینه تویول او په خپل چې کوم دی د بل مسلمان وینه ځان ته روا کول زموږ عزتمندو دا معاشره نشي جوړېدی دا معاشره نشي کامیابېدی په دې کې سکین او سک او اطمینان او آرام نشي راته اگر کدی کې به منځونم ډیر کیږي حجونو عمره هم به ډیر کیږي صدقې هم به ډیر دغه کیږي ور کولې کیږي لیکن دې کې به اطمینان او خوشحالي بني دیو جن امام نووي ویل دي چې دا درې خبرې د الله پیغمبر ذکر کړې دي هغه ویلي وفيه وجوب تاکید تحريم الدماء والاعراض والاموال ووجوب صيانتها دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې د ویني د جان مال او د غرنګ د مسلمان د عزت او د ابرو هغه ته په تحفظ به حاصلین نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر ویل چې ان دماءکم ساسوینه په یو بل باندې دا حرام دي عبد الله ابن عباس ویل دي د دې آیت په ترجمه کې و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما د معزت مندو دسی سزا قرآن کریم کې په بل ځای کې نه ذکر شوی چا چې یو مسلمان قتل کو جان بوش کر قصدن او عمدن بغیر د حق نه نو یا ساته دا سړی د الله په غضب باندې اخته شو په د الله لعنت دی نو د ماره چې کوم د اور د جهنم دی ډیر عظیم او لوی عذاب دی چې رب العالمین ته غټوي دا به څومره غټ وي هغه ویل دي وكل ذنب عسى الله أن يغفره إلا رجلا يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا دا عبد الله بن عباس صحابي فتوا ده چې یو سړی وای اره ګناه کېدی شي شاید چې الله یې معاف کړي مگر چا چې یو بل مسلمان قتل کو او یا د کفر او د شرک په حالت باندې مړ شو دې دوه کسانو ته د معافی چانس نشته دی اگر که پاږي کې خبرې شته دی لیکن زما عزتمندو یې را پکې ده د دې وجنه د مسلمان د ویل نه ځان بچ ساته د دې محرم الحرام پیغام د دې موږ تاسو ته میسج هغه دادی چې یو مسلمان باندې بل عزت کې داغه توخیر وکړي